ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 4 اف ايکسيل 2013 ها څلورم نمبر د سم تاسو بیا هم فایل ټب د نن موږ تاسو لکه پرینټ کمانډ ولو دا یو ډیر مهم کمانډ دی او هر ځکه تاسو ته کې سره مخامخ کیږي ها پرینټ کمانډ از یوزډ ټو پرینټ اوټ د کرنٹ شیټ کنټینټ د موجوده شیټ کنټینټ یا د نوښت چې کوم د څه کول شي ته چاپول شي د چاپ لپاره ګوري څو خبرې دي اول به زما سره څنګه لکانو پرینټر به ما سره څنګه وي آماده وي پښتو کې ورته چاپګر وي د چاپ ماشین دا به انسټال وي رنګ به پکې وي ټایټ به وي صحیح ده زه به څه کولی شم خپل کنټینټ چاپولی شم ګوري څه قسم کنټرول ټیب او کنټرول پلس ان دا فار ایگزامپل څه کله کاسې انتخاب کوه ورته ټایپ کوم لکه چې پکې اسد مې پکې ټایپ کړه او کنټرول شیفټ انټر پریس کوم چې څنګه شي ټول ډک شي ورنه ها راځه مو څه کم دینه لکه هارد کاپي جوړوم کاغذ په مخ څه کوم چاپول غواړم څه به وکړم لکه فایل ته به لاړ شم پرینټ باندې به کلیک وکړم اوس تاسو ګورئ ورته کله ما چې په دې کې ما سره دغه صفحه راغله دا کوم حالت دی لکه ما سره دا پرینټ پریویو حالت دی کوم حالت دی پرینټ پریویو حالت یعنی مخکې د چاپ نه چې کوم دی ما سره دا د شیټ کنټینټ دغه نوښته ګوره دا ما سره چې لکه دا د شیټ کنټینټ ده یا د دې پیج کنټینټ ده په دې شکل ماته ډسپلی کېږي دا د دې خوی دی چې ته مطلب مخکې د چاپ نه څه یو ځل ګورې چې څه قسم دی دا چاپېږي یا نه کوم شی چې لکه تاسو سره په پرینټ پریویو کې ښکاره کېږي هغه به څه کېږي چاپېږي ښه دلته ما ته چې لکه پرینټ کا مستقیما څه چاپ کا کلیک کړئ بنده دلته اوس ګورئ ما سره سره دلته د پرینټر یو آیکن راغی ما ته چېرې ون ډاکومنټ از پینډینګ روانه ده لکه ډیسیژن روانه څنګه دا به چاپ کړي ورته چې اوکې کړه لکه دا ختم کړه ښه دا څه وایي چې لکه داسې نه وي لکه څه وکړه پرینټ ته لاړ شه ورته څه وکړه کاپیګانې دې وباسه چې دې وباسه هلکه ته یو نمبر راغلی چې کاپي ون دا څه مطلب شو دا خپله اوریجنل فایل ده لکه نه چې دی اوریجنل فایل په خپله یو کاپي ده لکه زه هم څه وکړه لکه یو لک کاپیګانې دې وباسه څه وایي لکه ګورې نمبر راغی که نه 2000 نمبر راغی که نه څه وایي د دې انټري تر منځ ته باید څه کړي نمبر ورته کړي ما ورته څه وکړه لکه یو لک کاپیګانې وباسه څومره لکه یو لک څه وایي لکه وایي تا خو ډېر نمبر ټایپ کړه ورته ته کولی شي په یو وخت کې د یو شیټ نه څومره کاپیګانې وباسې 2767 دانې څه وایي لکه د انټري مست بي لیس دین اور ایکول ټو 32667 ها تاسو مطلب څه کوي 2000 نه مطلب تاسو زیات نه کوي که زه تش پې ته کوم بیا ماته میسیج راکوي چې تا حد نه واوښتې ښه زما لکه څه پکار دی منفي لس ټایپ کوم څه وایي لکه کار نه کوي وروړه سم عدد به ټایپ کوي ورته ته چېرې یو په خپل هم دا فایل دی 15 کاپیګانې مې پکار دي 15 څه کوه تې وباسه کلیر شو ښه ډیفالټ یم چې یو دانه زما پکار ده ښه بله لکه څه وایي چې پرینټر 15 کاپیګانې وباسې په کوم پرینټر لکه ستا پکار دی ته چې کله پرینټر انسټال کړې لکه هر یو پرینټر سره خپل انسټالیشن پروسس لري ښه خپل انسټالېږي لکه دا یو غټ پروسس دی دلته پکې لاین ورکړه لکه هلته به یو اس بي وي چالان به ډېرې خبرې پکې دي بیا به ټیسټ پیپر وګورې ښه اوس فار ایگزامپل لکه څه وکړه ما ته دغه سینډ ټو ون نوټ دا پرینټر دی ما سره کې یو کار وکړه دلته پرینټر څخه انسټال کړه څه نوم یې لکه اډ ډیوایس اینډ پرینټر کلیک کړې باندې یو پرینټر به زه انسټال کړم درته ښه چې څه قسم دا انسټال کېږي دا موږ تاسو وینډوز کې ویلې وه ښه چې پرینټر څنګه انسټال کېږي لکه زما څه پکار دی اډا پرینټر کلیک کړې باندې ها لوکل پرینټر مې لکه پکار دی نیکسټ کا لکه نیکسټ کا کوم قسم را لکه زما پکار دی ایچ پی موږ تاسو ډېر پیژنو ښه نور پرینټر نه پیژنو ایچ پی پرینټر زه پیژنم لکه ورته یم چې ایچ پی 915 دا راته وکړه نیکسټ کا نیکسټ کا اوس ګوره پرینټر څه کې انسټالېږي ما سره ښه اوس وایي انسټالینګ پرینټر ښه ورته مې لکه ډونټ شیر دس پرینټر دا پرینټر مه شریکوه زه یې صرف استفاده کوم نور خلک استفاده نه کوي ښه نیکسټ کا فینش کا پرینټر څنګه شو ما سره انسټال شو څه نوم یې دی ایچ پی 915 ښه اوس وایي مې لکه څه وکړه دا په دې چاپ کړه تا ښه راغلی که نه څه نوم یې دی ایچ پی 915 هر پرینټر ځل سره خپله خصوصیت لري پراپرټیز لري څه لري پراپرټي په دې لکه څه کوم د چاپ کومه پرینټر پراپرټي باندې کلیک وکړه لکه اوس ګوره دلته کولی شي مختلف قسمه شیان دی وګورئ ښه دا ګوره ایډوانس کله شیان وګوره فار ایگزامپل ډسیبل پرینټر وګوره میرر سایډ د ډېرې خبرې پکې دي ښه صحیح ده د بعض داسې پرینټر دي چې هغه مطلب ډېر ایډوانس لیول باندې سره پراپرټیګان لري ښه بله لکه څه وایي چې تا څه پکار دی سیټینګ دا ګورې مهم شیان دي ښه ورته یم څه وکړه لکه پرینټ کړه ته چې اکټیو شیټ اوس ګورې ورته تا سره فار ایگزامپل لکه شیټ ما سره بل شیټ ما اډ کوه شیټ 2 شو که نه ورته یم زما څه پکار دی شیټ 1 زما پکار دا ما ته څه کړه چاپ کړه نو څه وکړه لکه دلته انتخاب کړه ورته پرینټ څه مې لکه پکار دی اکټیو شیټ ما ته څه کړه چاپ کړه څه وایي لکه پرینټ اونلی د اکټیو شیټ چې په کوم شیټ کې زه ولاړ یم زما کرسر څه کوي بلنکینګ کوي دا څه کړه چاپ کړه راته ښه دا ستا پکار نه شته لکه
پرنٹ انټایر ورک بک ها الکه زما څه پکار دی پرنٹ سلیکشن بعض اوقات ته مطلب وایي چې را زه غواړم یو مشخص ځای څه کړم چاپ کړم چې لکه ورته همدا ځای مې انتخاب کړه لکه بولټ مې هم کړه لکه داسې سټایل مې ورته ورکړه ښه تاسو مطلب خط ټایټ وګورئ ورته انډرلاین مې هم کړه داسې یو سټایل مې ورته ورکړه اوس غواړم چې کوم دې ته ما سټایل ورکړی دا ما را څه چاپ کړه ګوره دا به څه کړم زه انتخاب کړم ښه انتخاب مې کړه که نه لکه دا ما را څه چاپ کړه ها څه وکړل ته چې را پرنټ څه مې لکه پکار دی صرف سلیکشن مې پکار کلیک کړی باندې اوس سره راغله ما سره صرف سلیکشن راغی نور شیانونه نه چاپوي دا ورته یو مشخص ځای چې کې چاپوي ها ورته هم څه لکه زما پکار دي ها ورته هم چې را اکټیو شي ټول چاپوه بله لکان یو بله خبره ده چې هاو ټو پرنټ سپیسیفیک پیج دا موږ ته څه ورډ کې ویلی وو چې مشخص صفحې به څنګه چاپوي لکه د یو نه تر څو پورې لکه لاړ شه لسو پورې لاړ شه دا چې لکه دا صفحه چیرې وروسته راځي ښه یو مسله په نام دی چې لکه ګورې ورته دلته زه لکه کلیک کوم څه اخلم دلته پیج بریک اخلم کلیک کړه دی باندې څه وایي لکه پیج 1 2 3 ته اوس مطلب غواړې چې مشخص صفحې څه کې چاپ کې نو څه به کوې لکه دې نه به کار اخلې ښه دا وروسته موږ تاسو بیا هم وایو چې لکه دې کې څه خبرې دي ښه پیج یو نه راوخته څو پورې لاړ شه لکه سلو پورې لاړ شه خلک ورته داسې ټایپ کوم چې لکه منفي یو څه وایي لکه د نمبر مست بي پازیټیو منفي عدد هم نه اخلي ټایپ مې لکه چې لکه لس اشاره دومره بیا څه وایي دا هم نه اخلي سره یو مشخص عدد به ټایپ کوي ورته زه لکه ټایپ کوم دومره څه وایي لکه ته د 900 پورې چې کوم د عدد ټایپ کولی شي دې نه مخکې نشي تللی څومره 9 ډیجټ ښه بله لکه څه وایي چې تا کوم قسم لکه پکار دی پرنټ ون سایډ زه اوس مطلب غواړم صفحه څه کړم یو سایډ باندې چاپ کړم یو طرف څنګه شي سپین پاتې شي او که وایي چې نه پرنټ آن بوث سایډ په دواړو طرفونو څه کړه مطلب چاپ کړه او که وایي چې نه پرنټ آن بوث سلایډ په دې شکل لکه چاپول غواړم ګورې هلته دا شکل یې په دې شکل باندې دی ښي طرف ته او چپ طرف ته ګورې ورته دا کوم طرف ته لکه دې طرف ته دی پښتو مطلب دا په دې شکل باندې چاپ کوه ورته هم چېرې زما یو سایډ پکار دی څه قسم مې پکار دی یو طرف مې پکار دی ښه دا مثلا کلیر شوله ښه زما یو سایډ پکار دی بله لکه څه وایي چې کلیکټ دا لکه نو څه لپاره استفاده کوو کاپیګانو دپاره ښه څه مې لکه پکار دي شپږ یا مطلب غواړم ته چېرې لس کاپیګانې زما پکار دي څه وکړه لکه کلیکټ شکل ته وړوه څه قسم لکه زما پکار دي کلیکټ شکل څه مطلب شو یعنې د هرې صفحې نه څخه لس کاپیګانې وباسه اول څه وکړه اوریجنل فایل جوړ کړه بیا ترې کاپیګانې واخله بیا دوهمي فایل ته لاړ شه هغه چاپ کړه لس کاپیګانې بیا درېیمي او کوی داسې نه وي لکه ان کلیکټ مې پکار دی اول ټول اوریجنل فایلونه چاپ کړه بیا ورپسې کاپیګانو ته راشه خو تاسو دا همیشه څه قسم ساتئ لکه نو کلیکټ ساتئ ښه چپټر په شکل باندې بله لکه نو چې کوم دی اورینټیشن دی چې لکه نو اورینټیشن ښه زما څه قسم لکه پکار دی لینډسکیپ پکار دی کلیک کړه نو اوس ګوره دا ما سره څنګه شي لینډسکیپ شکل ته وړي او که وایي چې پورټریټ واوسي نو څه پرابلم نشته پکې ښه پورټریټ مې لکه پکار دی خو زما سره څه قسم وي پورټریټ راځي ښه ښه لکه لیټر خبر راغله ما تاسو لکه وي چې هر قسم څنګه دی هر هېواد یو سټینډرډ لري څه لري سټینډرډ لري د ورق یو سټینډرډ لري لکه نو ښه راځه ما لکه لیټر انتخابوم ورته چې لکه A4 انتخابوم ورته دا ما سره کوم دی نارمل سایز دی ښه که پر ایگزامپل انتخاب کوم ورته A5 دې شکل باندې ده او که انتخاب کوم لیګل دا قسم باندې ما سره راځي صحیح ده دا مختلف قسم شي لکه موږ تاسو سره دې لیکلو سټایلونه دي لکه انولپس کې غواړم دا د کارت په شکل باندې اوس ګوره نو ما سره هماغه هم ته ډسپلې کړلی شو یا پر ایگزامپل وایي چې لکه دا قسم واوسي ګوره په دې شکل ما سره راځي هلکه کوم قسم مې پکار ده A6 مې پکار کلیک کړی باندې اوس ګوره دا د چاپولو دا د ورقې مختلف قسمه چې دي سټایلز دي سایزونه دي ښه لکه دا قسم زما پکار شوله ګورې ورته ورته یم چې را دا قسم راته راکړه کلیر شو یا ته وایي چې را په دې شکل واوسه دا مختلف قسمه چې لکه د دې لیکلو سټایلونه دي یا د دې ورقې سایزونه دي ښه لاندې پکې نور هم شته لکه ښه په دې شکل لکه واوسي بس ګوره بیخي کوچنی کړلی شو خو ډیفالټ بس انتخاب ورته A4 چې لکه نو A4 به انتخاب کړل ته ورته پاس انتخاب ورته A4 انتخاب وګوره دا ماته څنګه شو لکه ټول اورز لري ښه مشخص اوس ګورې چې لکه 8.28 او 11.9 ټول اورز ماته ښایي هلته ما ته وایي چې لکه مور پیپر سایز باندې کلیک وکړه لکه څه موضوع راغله پیج سیټ اپ مسله راغله دلته بیا هم را روانه ده بیا هم درته وایم ښه چې لږ وروسته په دې باندې کار کوو چې د پیج سیټ اپ کې څه خبرې دي ښه پیج سیټ اپ څه لپاره استفاده کوو ورقه اماده کوو څه لپاره پرنټینګ دپاره ښه بله لکه څه وایي مارجن راغلی دا وروسته بیا هم را روان دی لکه څه مې پکار په دې شکل واوسي ګوره څنګه شو لکه پاس لاندې او کله څنګه شو څلورو خواوې دا ورقه سیټ کړله راته
خا په دې شکل کا پکار شو نیر اوس ګوره پاس او لاندې چې کوم د سایز کم شو دی خو څنګه شو پاس سره ولاندې لک څه شو کم شو را سره خا دې شکل تاسو پکار شو کوی چې مور مارجن دا بیا روانه چیرته پیسټ ټپ کور باندې کوم منفصل کار کوم خا راځم چیرته لکه نو سکیلینګ تراشه دا مهم شی دی کلیک کړئ باندې څه قسم لکه اوسې پک ټو شیټ کلیک کړئ باندې څه قسم چل کنو هغه ټول سایز څه کله کنټرول نه وشي څه کله پیور کې ځای پر ځای کړل خارج بیا پس تاسو ویل کا په دې شکل زما په کار شو ګوره وتم سو کله کا فټ آل کالمز ان ون پیج کلیک کړئ باندې مکمل کلمه څه کوي وسه په ځای پر ځای کا دا چې څنګه استفاده کې لګورو سم تاسو یو حالت وای په نام د پیج بریک ښا ال داسې کې تاسو یو شی چاپوي یو خوا پاتې شي یو کلم بل ځای کې راځي یو کلم بل ځای کې ګډوډ راځي ښا تاسو بس کوي داسې بدی نه کوي او کوي چې نه فټ آل رو ان ون پیج کلیک کړئ باندې ټول روګانه بسنګ شي یو صفحه کې ودرته ځای په ځای کې داشن خبره لکه سوي چې کسٹم سکیلینګ اپشن د ورسره بیا روان دی خچرته پیسټ ټپ کې اوس لازم لکه چیرته پیسټ ټپ ته خو مخه د پیسټ ټپ راول څه کول ته تاسو وایسه لکه پیج 1 اف 2 خلک ماته سوي چې پیج 1 اف 2 یعنی مطلب ما سره دوه صفحې د حکومت صفحه کو ولاړې ما اول صفحه کوم دویمه صفحه ته لاړ شه انټر کا مستقیما چیرته لاړو دویمه ته لاړو دا سم کول شه دی باندې لاړ شه دا نیویګیشن بٹن دی ښا بل لکه ته مله څه کار کوي وای چې لکه شو مارجن کلیک کړئ اوس ګور دا ما کوم دی مارجنونه دی ښا الکه څه کله درا دی خو 10 لاش اور پسې دا ګور ډیر مهم شی دی خلک دی خو لاش اور پسې 10 اور پسې لاړ شه یعنی مطلب ته څه کوي بعض وخت تاسو یو شی چاپوي ازيري یو کلمه لکه په اخر کې پاتې وي بل صفحه کې راځي نه څه وکړه دې نه شیټ کړه ښا خبر لکه سوي دا قسم وشي ګوره تم چر ډسپلی کوم ډسپلی کوم سره دا چې مسله کنه سکرول بار دی راځم لکه چې ته پیسټ ټپ راځم دا ډیر ګوري مهمه مسله کلیک کړئ باندې دا چې کوم لکه سره پر استفاده کوم چې صفحه چاپ ته مده کو خاص سوي لکه پیسټ ټپ په صفحه امده کول مارجن لکه فیس کلیک کړئ باندې سوي لکه اورینټیشن په دې شکل باندې وړي په دې شکل وړي سره لینډسکیپ په پورټریټ خبره ده فقط کوم شکل دی لکه ټیکس موډ ته لاړه خبره دلته موږ تاسو ولست کنه دا ستل ما سره لکه پورټریټ وړي یا لینډسکیپ وړي اپشن په شکل در سره راغی ښا بل لکه څه وی چې اجست ټو سو پیسره لکه صاحب کار شو تم چره لکه کم کړه 10 پیسره لکه اوکې کا اوس څه شو نوښته به هي کچھ نه شو ما سره ځکه ما وته چې 30% کا او کوین 10 نه ویل کا څنګه لکه په کار دی سر پیسره مې په کار ده نارمل څنګه ما سره سر پیسره انټر کا اوس ګوره اوس ما زین کې یو سوال غړي چې لکه دې اخرنۍ حد څومره دی اوس ګوره زه په دې کلیک کو بخا وته چې لکه 10% ته وړه څومره 10% انټر کا سو لکه 400 پورې ته مطلب مخ کتل شي دین نور نشم مخ کتل خارازو لکه دل څه کوړه مشخص 10% انتخاب وسی 10% مطلب وسی بل لکه سوې فټ ټو الکه څومره مې پکار دی وته هم چلو کا 15% کا یو صفه باندې ځای پر ځای کا لکه څه قسم دا قسم فټ ټو 15% په څو صفه لکه ځغړم یو صفه کې مطلب غړم راشي دلته کې ورته مشخص کوي چې 15% په یو صفه کې څه کا ځای پر ځای کا سره پاره ما سره ورکه نشته لکه سولتونه را سره کم دي سره وته هم چې اجست 10% مطلب وسه ها دا مال چې کوم سایز جوړه ای4 انتخاب کوته لکه موږ تاسو مخ ور باندې کار وکړه پیپر سایز کې دلته انتخاب ول شي ورته ها زما لکه ای4 پکاره بل لکه سوي چې پرینټ کوالټي کوم قسم لکه زما پکاره شپک سو ډي پی آی چې لکه نو واټ از ډي پی آی ډاټ پر انچ چې لکه نو ډاټ پر انچ ها دا وزم تاسو را پیسټ اف فرست پارت